بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درسو په ادامه راځو د مثلثاتو بل لیکچر ته او د دوو زاویو د جمع او تفاضل د نسبتونو پر اساس باندې تاسو یو څو مثالونو ته توجه وکړئ چې ډیر زیات مهم او ضروري دي او ورته دې ته پوښتنې په فورمو کې هم ډیر راځي، یعنی دا ډیر زیات رواجي پوښتنې دي په کانکور کې، اکثرا داسې یو موضوع وي. ښه، تاسو توجه وکړئ د دریم مثال ا جز ته. دلته درته ویلي دي ساین 11 درجې ضرب کوساین 43 جمع کوساین 11 ضرب ساین 43. وایي تاسو د دې افادي قیمت ترلاسه کړئ. ا جز ساین 11 درجې ضرب کوساین 43 درجې او جمع کوساین 11 درجې ضرب ساین 43. که تاسو دې موضوع ته توجه وکړئ، 11 درجې او 43 درجې دا مشهور زاویې نه دي چې زموږ یاد دي قیمتونه زده یي. نو زه کوشش کوم دا سوال داسې حل کړم چې اول د دغه افادې چې د موږ اختراع کړی دی دا په هغه کومې اړیکې کې چې موږ تاسې ویلی دی معلوم کړو چې دا د کومې اړیکې ته ورته شکل لري. د یو زاویې ساین راغلی دی، بیا وروسته کوساین، بیا د هغه زاویې کوساین راغلی دی، د دې بلې ساین. نو که چیرې تاسو توجه وکړئ آیا دا د ساین ا جمع بي شکل لري او که نه د ساین ا جمع بي. که تاسو ساین ا جمع بي ته انکشاف ورکړئ یا معادل شکل یې ولیکئ، داسې یو شی راځي چې موږ تاسو دا اړیکې مخکې ویلې وې او ثبوت کړي مو هم وې. ساین ا ضرب کوساین بي او جمع کوساین ا ضرب ساین بي. نو متوجه سولم چې دا لومړی جز د سوال دا د ساین ا جمع بي شکل دی. نو که چیرې زه دا د ساین ا جمع بي په بڼه ولیکم، اوس د ا پر ځای 11 درجې لرو او د بي پر ځای 43 درجې لرو، نو دا ساین 11 جمع 43 دی چې 11 جمع 43 تم څو راځي؟ 60 درجې او ساین 60 بیا زموږ تاسې زده دی چې جذر 3 پر 2. ګورئ د دې اړیکو استعمال څومره ډیر دی. راځم بي جز ته. داسې یو شکل لري ساین 60 درجې او ضرب ساین 10 درجې ساین 10 درجې منفي کوساین 60 درجې ضرب کوساین 10 درجې. داسې یو شکل یې تاسو ته درکړی دی. ښه، دا کوم فورمول ته ورته دی؟ دا د دوو زاویو د جمع او تفاضل. زه هم دا د ساین خو نه دی، ځکه په ساین کې یو دانه ساین، بیا کوساین، بیا بل کوساین، بل ساین راځي. دې کې ساینو ساینو کوساینو کوساین راغلي، خو د کوساین فورمول ته دا باید جوړ کړو، یعنی مستقیم د کوساین فورمول هم نه دی. صحیح دی چې د کوساین په فورمول کې ساینونه اول ساینونه راځي او کوساینونه، خو کوساین په اول کې نو زه اول یو منفي مشترک نیسم، یعنی دا باید زموږ تاسې دقیق په یاد وي چې د کوساین فورمول کې کوساینونه په اول کې راځي. که د منځ علامه جمع خو ځایونه یې بدل کړئ، که د منځ علامه جمع نه یو منفي چې تاسې ورته مشترک ونیسئ، کوساینونه به یې اول ته راسي ضرب کوساین 10 درجې او منفي ساینونه به دوم ته ولاړ شي، ساین 60 ضرب ساین 10 درجې. منفي په خپله دا د کوساین فورمول دی او د کوساین کم فورمول دی؟ د ا جمع بي شکل. که د ا منفي، موږ تاسو وایي چې د منځ علامه منفي ده، په کوساین کې بیا د علامه خلاف راتله نه، نو دا حتما د کوساین ا جمع بي دی. که تاسو کوساین ا جمع بي معادل شکل ولیکئ، څه شی راتلی؟ اول کوساین د دواړو راتلی، کوساین ا کوساین بي، علامه خلاف راتلی یعنی منفي، بیا ساین ا ساین بي. نو دا بالکل همداسې یو شکل لري. زه کولی شم منفي ولیکم په خپله او دا بل ولیکم کوساین ا جمع بي، د ا پر ځای 60 درجې او د بي پر ځای 10 درجې. دا مساوي سو منفي په خپله 10 10 درجې او منفي بیا هم په خپله کوساین 10 هم زده دی جذر 3 پر 2. دوه نور جزونو ته راځو چې عبارت دی له سی او ډي څخه. دا دې ستاسو په یاد وي، ما په کتاب کې دا خبره تاسو ته ذکر کړې ده، یعنې یوې اشاره مې ورته کړې. دا دوه جزه چې مو حل کړله، تاسې به د یو فورمول په حیث باندې دا دوه جزونه بیا په یاد وساتئ. دې ته ورته ډېر زیات مثالونه شته په کانکور کې. نو دلته خو یې د یو مثال په حیث حلوو، ولې بیا د دې پایله حفظوو، ځکه دا ډېر زیات مهم دي. توجه ورته وکړئ. اول راځم سی جز ته. سی جز داسې یعنې یو شکل یې درلودی چې یو جمع تانجانت ا یو جمع تانجانت ا پر یو منفي تانجانت ا. د دې افادې معادل شکل وایي چې شی دی. دا ډېر ښه سوال دی. تاسو توجه ورته وکړئ. زه داسې یو کار کوم، په دې خو پوهېږو چې تانجانت 45 درجې یو دی،
نو زه دلته د دې یو پر ځای باندې لیکم تانجانټ 45 درجې، یا د راډیان په شکل یې ولیکم پای پر 4. زړه مو د راډیان په شکل لیکئ، زړه مو د درجې مهم نه دی. خو یو شي توجه ولرئ، دغه ای زاویه که په راډیان ورکړې وه تاسې دا راډیان ولیکئ، که دا په درجې ورکړې وه تاسې دا 45 بیا ولیکئ. جمع اوس لیکمه تانجانټ ای. دا کار کومه تر څو چې دا د تانجانټ فورمول ته ورته والی پیدا کړي. یو منفي په دې یو پر ځای مې تانجانټ ونه لیکئ، دا مې په خپل حالت پرېښودی. دغه تانجانټ ای کې یو تانجانټ پای پر 4 ضربوم. تانجانټ پای پر 4 قیمت یې یو دی، که ضرب کوي هېڅ مشکل نه لري. نو دا راځي ضرب تانجانټ ای. اوس وګورئ دغه کوم شی چې دلته موږ تاسو پیدا کړی دی دا بالکل د څه شي فورمول دی؟ دا داسې یو شکل لري، تانجانټ ای جمع تانجانټ بی اړیکه که ستاسو په یاد وي پر یو منفي تانجانټ ای ضرب تانجانټ بی. بالکل داسې یو شکل لري چې دغه اړیکه بیا مساوي په څه شي راتله؟ تانجانټ ای جمع بی. چې اوس موږ تاسې هلته د ای پر ځای 45 او د بی پر ځای ای، نه داسې یو شکل لرو تانجانټ ای جمع بی. نو زه لیکم دا مساوي کېږي په تانجانټ ای جمع بی. ای جمع بی یعنې معنا پای پر 4 جمع ای. زما ستاسې څخه غوښتنه دا ده چې څه شي حفظ کړئ. دا خبره دلته به زه تاسې ته ولیکمه پاملرنه، یعنې دا واقعا مهمه موضوع ده چې زه تاسو ته وایم. دا به تاسې حتمي حفظوئ. یو جمع تانجانټ ای، یو جمع تانجانټ ای پر یو منفي تانجانټ ای، یو جمع تانجانټ ای پر یو منفي تانجانټ ای، دا مساوي کېږي په تانجانټ پای پر 4 جمع ای. پای پر 4 جمع ای کې دغه زاویه په درجې درکړې وه، 10 درجې 20 درجې داسې یو زاویه. بیا تاسو دا اړیکه په دې شکل باندې ولیکئ. یو جمع تانجانټ ای، یو جمع تانجانټ ای پر یو منفي تانجانټ ای، دا مساوي راځي په تانجانټ که دا یې زاویه د درجې په بڼه بیا تاسو داسې ولیکئ 45 درجې جمع ای. حتمي دا حفظ کړئ، دا ډېر زیات مهمه اړیکه ده. او راځم ډي جز ته. ډي جز هم بالکل د دې په څیر باندې کارولی سو. ګورئ ډي جز بیا داسې دی، یو منفي تانجانټ په صورت کې دی او یو جمع تانجانټ په مخرج کې دی. که په دې باندې د همغه په څیر کار وکړو، د یو پر ځای به ولیکمه تانجانټ 45 یا تانجانټ پای پر 4 او منفي تانجانټ ای هم په خپله، تانجانټ ای هم په خپله، او په مخرج کې دا یوې په خپله جمع. په دې کې به یو تانجانټ پای پر 4 د ضرب په بڼه ولیکو، تانجانټ پای پر 4 ضرب تانجانټ ای. دا اوس د څه شي فورمول لري؟ دا بالکل داسې یو شکل لري. تاسې ګورئ زه دلته په دا پای کې درته ولیکمه، که مو په یاد وي دا اړیکه مو په تیر درس کې وویل. تانجانټ ای منفي تانجانټ بی پر یو جمع تانجانټ ای ضرب تانجانټ بی، چې دا مساوي په څه شي راتلی؟ دا مساوي کېدی په تانجانټ ای منفي بی. نو زموږ تاسې پورتنۍ اړیکه مساوي په څه شي درته راځي؟ دا فورمول دی موږ تاسې ویلی. نو پورتنۍ اړیکه مساوي په څه شي راځي؟ مساوي کېږي په تانجانټ دا ای منفي بی راځي. هلته اوس فکر وکړئ د ای پر ځای پای پر 4 لرو، پای پر 4 منفي ای. او د پاملرنې په ادامه باندې فرض کړئ دا اولی اړیکه چې حفظوئ، دوهم اړیکه چې هم درته وایم د دې سوال پایله په یاد ولرئ. که داسې یو شکل وي، یو منفي تانجانټ ای پر یو جمع تانجانټ ای، دا نو بیا مساوي په څه شي راځي؟ که لوړ منفي و د منځلامه، دا به تاسې ولیکئ تانجانټ پای پر 4 منفي ای، او که د لوړ علامه مثبت و لاندې منفي و بیا تانجانټ پای پر 4 جمع ای. او که دا زاویه په درجې وه داسې به ولیکئ یو منفي تانجانټ ای پر یو جمع تانجانټ ای، دا به ولیکئ مساوي په تانجانټ پای پر 4 جمع ای. پای پر 4 منفي پای پر 4 نه نو 45. دلته به لاندې جلا درته ولیکم تانجانټ 45 درجې منفي ای. دومره توپیر کوي. که چیرې دا زاویه په درجې وه تاسو د دې پر ځای 45 درجې ولیکئ، نور منفي او مثبت دا شی په همغه حالت پاتېږي.
دا د دې دوو جزونو حل و. تاسو ګورئ داسې پوښتنې دي چې په فورمو کې راغلي دي. زه تاسو ته یو نمونه ولیکم. مثال داسې یو سوال په کانکور کې سته، یو منفي تانجانټ 10 درجې پر یو جمع تانجانټ 10 افاده ساده کړئ داسې ویلي دي. اوس که د چا فورمول په یاد وي، یو منفي تانجانټ 10 پر یو جمع تانجانټ 10 څه شي کېدی؟ تانجانټ پای پر 4 منفي ا. یا اوس چې دا زاویه په درجې ده 45 درجې منفي ا، د ا پر ځای اوس څه شي راغلی دی؟ 10 درجې. هغو دفتن مو جواب پیدا کوي، تانجانټ 15 درجې. دا سوالونه ډیر دي په فورمو کې او تر ټولو ښه لاره یې همدا ده. یا مثال داسې یو سوال هم لرو، یو جمع، دا د فورمو سوالونه دي چې زه تاسو ته لیکم، یو جمع تانجانټ 10 درجې پر یو منفي تانجانټ 10 درجې، یو منفي تانجانټ 10 درجې. دا مساوي په څه شي درته راځي؟ تانجانټ دا اړیکه ده، دا مو مخکې پیدا کړه چې شو چې دا زاویه په درجې نو 45 جمع ا، نو دا راځي 45 درجې جمع ا چې د ا پر ځای اوس 10 درجې، نو دا مساوي سو په تانجانټ 55 درجې او جوابو کې هم دغه رقم. یا مثال په ډول باندې یو بل اړیکه دغه ځای کې درته ولیکمه. دا د کانکور سوال دی، یو منفي تانجانټ 20 درجې پر یو جمع تانجانټ 20 درجې. د راډیان په حساب هم راغلی دي چې دغه زاویه په راډیان ورکړي. سرعت چې منفي نو دا څه شي راځي؟ د منځ علامه منفي 45 منفي ا چې اوس د ا پر ځای 20 درجې لرو، نو دا مساوي رالی په تانجانټ 25 درجې. دا ډیر زیات سوالونه په فورمو کې دې ته ورته لري. نو ځکه د ډیرو سوالو د راتګ له امله چې په کانکور کې دي، ما په کتاب کې تاسو ته ویلي دي چې د دغه دوو اړیکو پایلې حتمي حفظ کړئ، دا په یاد ولرئ. ښه، راځم بل مثال ته. په دې مثال کې بیا تاسو ته ویلي دي، وایي که چیرې ساین اکس یوه زاویه ده ساین 2 پر 3 دی، وای بله زاویه ده ساین 3 پر 4 دی. وایي تاسې د دغه دوو زاویو د اکس جمع وای ساین پیدا کړئ، د اکس منفي وای کوساین پیدا کړئ. ښه، څه کار کوئ؟ په دې سوال کې زه تاسو ته ډیره زیاته یو ښه طریقه وایم. په کتاب کې مې په یو ځای کې کار ورباندې کړی په همدې میتود باندې. ډیره زیاته ښه طریقه ده، ګټوره ده، اسانه هم سوال درته حلوي. دغه کم نسبت چې د اکس زاویه تاسو ته درکړی، یا ساین یا کوساین، هر نسبت چې ورکړي، تاسې یو قایم الزاویه مثلث اول جوړ کړئ. ښه، دې میتود ته توجه وکړئ چې دا ډیر یو خوندور میتود دی. تاسې یو قایم الزاویه مثلث اول رسم کړئ. په دې قایم الزاویه مثلث کې په دغه دوو حاده زاویو کې یوې دانې تیارې وته چې ستاسې زړی اکس ووایاست. مثال دا اکس. اوس نو د تاسو ته په سوال کې ویلي وایي د اکس ساین 2 پر 3 دی. تاسې باید په یاد وکړئ ساین چې شو مقابل پر وتر، نو اتمن دا 2 دی او دا 3 دی. یو شی درته وایم، که چیرې دغه اکس زاویه په سوال کې ویل سوې و حاده ده، تر 90 لویه ده، تر 180 لویه ده، تر 270 لویه ده، زموږ تاسې دغه د مثلث میتود طریقه کار ورکوي. انتشویش مو ورته کوي. دلته زه په شکل کې حاده ښکاره کوم، ولې کېدای شي هغه زاویه تر 180 هم لویه وي، پروا نه لري. موږ یوازې د مثلث څخه عددي قیمت راخلو، علامه نظر روبي ته ټاکو، نو ځکه د مثلث طریقه ابدا کار ورکوي د هر حالت لپاره. د مثلث په طریقې کې که تاسو توجه نه کړئ، پلا بیا درته وایم، د ورکړل شوي نسبت له مخې یو مثلث جوړ کړئ. ښه، دوی زولي دایم معلومیږي، ساین کوساین تانجانټ هر نسبت چې ورکړي په مثلث کې دوی زولي معلومي دي. دریمه بیا د فیثاغورس په قضیې پیدا کړئ. تاسې چې دغه دریمه زوله د فیثاغورس په قضیې پیدا کړئ، دا مجاوره زوله راځي د اکس ته، دا که د فیثاغورس په قضیې باندې پیدا کړئ، دا درته راځي جذري 5. ما اوس کار ونه کوي، د فیثاغورس قضیې باندې مو درس ویلی و، تاسې به خپله بیا پیدا کړئ. دا مثلث اوس آماده دی. اوس یو بل مثلث د وای زاویه، یو قایم الزاویه مثلث رسم که. دا قایم الزاویه په دغه دوو زاویو کې هره زاویه چې ستا زړی دغه دوو حاده کې یوه ته وای ووایه. مثال دې ته وایم وای. د وای زاویې یو نسبت یې درکړي، چې هر نسبت یې درکړي لکه دوی زولي چې یې درکړي. د موږ ته د وای زاویې ساین راکړی، نو ساین خو مقابل پر وتر دی، نو حتما دا صورت مقابله زوله ده، مخرج وتر، ځکه په صورت کې موږ په ساین کې مقابل لیکي او په مخرج کې مو وتر. او دا چې د فیثاغورس په قضیه پیدا کړي، دا بله زوله وتر مربع منفي یوه زوله مربع، داسې یو شی درته راځي جذري 7 کېږي. دا درته رالی جذري 7. ښه، اوس نو اکس زاویه په کومه روبه کې ده؟ شرط دلته څنګ ته ورته لیکم، کوچنی تر پای پر 2 لوی تر 0. دا مې تاسو ته ویلي وه کومه روبه معنا لري، کوچنی تر پای پر 2 لوی تر 0.
دا لومړی ناحیه یا لومړی ربع معنا لري. او وای بیا دلته شرط درته ویلی دی کوچنی تر پای لوی تر پای پر دوه. وای کوچنی تر پای او لوی تر پای پر دوه. دا کومه ربع معنا لري؟ دا دوهمه ربع معنا لري. وبخښئ کوچنی تر پای لوی تر 90 تر 90 لوی تر 180 کوچنی دوهمه ربع ده. صحیح دی. ښه مثلثونه جوړ سوه. اوس چې مو دا مثلثونه جوړ کړله تاسې چې د اکس زاویې هر نسبت غواړئ قیمت د مثلث راواخله علامه نظر روبي ته وټاکه. د وای زاویې چې هر نسبت غواړئ قیمت د مثلث راواخله علامه نظر روبي ته وټاکه. قیمت د مثلث څخه علامه نظر روبي ته. قیمت د مثلث علامه نظر روبي. مثال زه تاسو ته هم پیدا کوي کو تانجانت د وای. ته اوس څه کوې نظر روبي ته اول علامه راواخه. کو تانجانت وای مساوي دی په دوه مربع کې کو تانجانت منفي قیمت د مثلث مجاور پر وتر جذر و پر 3. ګورې څومره په اسانۍ پیدا کو. مجاور پر مقابل هر نسبت چې وغواړو. اوس راځم د سوال حل ته. اولی برخه ته د تاسو ته ویلي چې پیدا کوي ساین اکس جمع وای. زه اول ساین اکس جمع وای ته انکشاف ورکوم یعنی په معادله بڼه لیکم. دا چې شرط لري ساین اکس ضرب کوساین وای او جمع کوساین اکس ضرب ساین وای مساوي د ساین اکس پر ځای قیمت ولیکه. د کومه کم دا خو په سوال کې درکړی چې 2 پر 3 دی. دا 2 پر 3. کوساین وای کوساین وای به ولاړ سي د وای مثلث والا څه به راواخې دغه مثلث ته راسي. دې ته چې رالی کوساین وای اول علامه وټاکه 2 مربع د منفي قیمت د مثلث راواخه مجاور پر وتر جذر و پر 4. څومره اسانو. جمع کوساین اکس د اکس د مثلث څخه راواخه د دې مثلث درته یادوم علامه وټاکه لومړی ربع مثبت او کوساین مجاور پر وتر جذر 5 پر 3. ساین وای خو په سوال کې درکړی دی چې 3 پر 4. او اوس نو دا عادات سره ساده کوي. منفي سرعت کې ضرب وي مخرج کې 2 جذر و پر 3 4 12 جمع 3 جذر 5 پر 12. دا مې اختصاروي 2 د 12 سره بیرته مجبور یاست ګډ مخرج ونیسئ. نو دا اسانه راځي 12 یې ګډ مخرج کولی سم دا مثبت یې اول ولیکم 3 جذر 5 منفي 2 جذر و 2. دا موږ تاسو د دې قیمت پیدا کړی. راځم دې بل ته. دا عبارت د چی څخه دی؟ ساین اکس منفي وای ساین کوساین اکس منفي وای غوښتی دی. کوساین اکس منفي وای ساین نه کوساین اکس منفي وای مساوي دی په اول د دې معادله بڼه ولیکئ. کوساینونه راځي کوساین اکس کوساین وای علامه مثبت ساین اکس ضرب ساین وای. قیمت گذاری وکئ. کوساین اکس د اکس د مثلث څخه راواخلئ مخکې مو هم د دې قیمت راواخیستی جذر 15 پر 3. کوساین وای دا مو مخکې پیدا کړی جذر و پر 4 کنه دا اوس هم بیرته کولی شئ د مثلث راواخلئ. او ساین اکس او ساین وای ښه دا 2 پر 3 دی او دا بل 3 پر 4 دی په دې شکل. اوس نو منفي جذر 5 سره جذر و جذر 15 3 4 12 جمع 2 3 6 پر 3 4 12 12 ګډ مخرج ورته ونیسئ. منفي جذر 15 او مثبت 6 کولی شئ تاسې دا منفي اول ولیکئ مثبت اول ولیکئ منفي دوهم. نو بالاخره وروستی جواب به څه شي راسي 6 منفي جذر 15 پر 12. دې ته ورته مثالونه په فورمو کې ډیر دي. یو له مشهورو سوالونو څخه دی یعنی ډیر زیات معمولی دی. معمولا راځي د سوالونه. دا د یو نمونه موږ تاسې کار هم ورباندې وکئ په کتاب کې هم حل لري. دا هم تمرین ورباندې وکئ په فعالیتونو تمرینونو کې دې ته ورته سوالونه بیخي ډیر دي. د دې نه وروسته په کتاب کې دا مثال مو کار کوي. دې نه وروسته په کتاب کې فعالیت دی. د فعالیت په مثالونو باندې تاسې کار وکئ. د فعالیت په مثالونو باندې زه یوازې دغه لومړی جز درته حلوم. دا لومړی سوال دا درته حلومه. داسې سوالونه په فورمو کې بیخي ډیر راغلي دي. یوه نمونه ما دلته درته راخیستی دی او ډېر یو ښه سوال دی. دا نور مثالونه یې تاسې کولی شئ کار ورباندې وکئ. بیا په بل لیکچر کې زه یو دانه یا 2 دانې درته حلومه. راځم د فعالیت لومړي مثال ته. ښه تاسې ته وجود وکئ چې د فعالیت لومړی مثال څنګه کار کو. راځم د فعالیت لومړي مثال ته. داسې یو شکل لري 1 پر
سیکنټ 22 درجې، دغه ځای معمولا یا سیکنټ وي یا کو سیکنټ. ښه دا سیکنټ 22 درجې ضرب ساین 21 درجې او ضرب کوساین 53 درجې. وایي تاسو دا افاده ساده کوئ. وګورئ دا زاویې ټولې غیر مشهورې دي. د سوال د حل دپاره ما درته ویل دغه برخه یا سیکنټ وي یا کو سیکنټ. عمومي حل لارې ته توجه وکړئ. ته به څه کار کوې؟ پلازه دا سوال بیرته تکرار د سره درته ولیکم. 1 سیکنټ 22 درجې، دا ځای به یا سیکنټ راځي یا کو سیکنټ، ضرب ساین 21 درجې ضرب کوساین 53 درجې مساوي دی. اولین کار چې ته کوې سیکنډو سرعت ته انتقال که کوساین کیږي، که کو سیکنټ وي هم سرعت ته انتقال که ساین. یعنې اولین کار د دغې برخې سرعت ته لیږدول. ښه دا چې سرعت ته ولاړ سي کوساین 22 درجې سو. په مخرج کې چې شي لرو ساین 21 درجې او ضرب کوساین 53 درجې. په دوم پړاو کې دغه دوې زاویې یا یې جمع دا زاویه ده یا یې تفریق. دا یې هم همداسې جوړېږي. که داسې جوړ نه سي بیا سوال نه حلیږي. دا دوې زاویې چې دلته پاتې دي دا دوې زاویې درته یادوم. یا د دوی مجموعه د لوړ زاویه ورکوي یا توپیر. اوس ګورئ 53 جمع 21 خو نو 22 نه ورکوي. 53 منفي 21 22 ورکوي که نه؟ بلکل 22 ورکوي. بس یا یې په جمع جوړي درته یا په تفریق. ته به توجه ورته وکړې. اوس ګورئ دا په څه شي جوړ دي؟ دا دواړې زاویې که تفریق کو دغه زاویه ورکوي. بس به تاسې دا زاویه د دغه دوو زاویو د تفریق په اساس کو د تفریق په بڼه به ولیکئ. که د جمع په اساس و د جمع اوس د تفریق په اساس دی زه دا داسې لیکم. دوم پړاو چې شو دغه د لوړ زاویه چې ده دا د سیکنټ یا کو سیکنټ چې مو انتقال کړی دا زاویه د دې لاندې دوو زاویو یا جمع وي یا تفریق. که جمع و د جمع په بڼه ولیکئ، که تفریق و د تفریق. نو زه دا لیکم کوساین د 22 پر ځای چې شي لیکم 53 درجې منفي 21 درجې او په مخرج کې چې شي لرو ساین 21 درجې ضرب کوساین 53 درجې. صورت والا ته به په معادل شکل لیکنه وکړئ، یعنی انکشاف به ورکړئ. اول کوساینونه کوساین 53 درجې ضرب کوساین 21 درجې جمع ساین 53 درجې ضرب ساین 21 درجې او په مخرج کې چې شي لرو ساین 21 درجې ضرب کوساین 53 درجې. مخرج توضیح کوي. مخرج چې مو توضیح کوي راځي کوساین 53 درجې ضرب کوساین 21 درجې ساین 21 درجې. ګوري اخري پړاو چې شي دی مخرج توضیح کول. 53 جمع ساین 53 درجې ضرب ساین 21 درجې او په مخرج کې ساین 21 درجې ضرب کوساین 53 درجې. او اوس اختصار کوي. کوساین 53 د کوساین 53 سره خلاص چې شي پاتې سو. په صورت کې کوساین 21 په مخرج کې ساین 21 جمع په دې بل کې ساین 21 ساین 21 خلاص. په صورت کې چې شي پاتې سو تانجانت ساین 53 ساین 53 درجې په مخرج کې کوساین 53 درجې. اوس به نو څه وکړئ؟ کوساین پر ساین چې شي دی کو تانجانت. ګورئ د عین زاویو نو دا راځي کو تانجانت 21 جمع ساین پر کوساین د مساوي زاویو دا چې شي دی تانجانت. تانجانت 53 درجې. کولی شئ تانجانت په اول کې ولیکئ او کو تانجانت په دوهم کې. دا د دې نه اضافه بیا نه ساده کیږي. یعنې دا یې وروستی جواب دی. متوجه خو سولئ دې ته؟ ښه، د فعالیت په پاته مثالونو به تاسې کار وکئ او زموږ راتلونکی درس ډیر زیات مهم دی چې موږ تاسې په راتلونکي درس کې اختصاري فورمولونه وایو. اختصاري فورمولونه دا په مثلثاتو کې یو له مهمترینو فورمولونو څخه دی چې ډیر زیات استعمال لري. پرته له مثلثاتو په نورو برخو کې د ریاضي هم د دې استعمال ډیر زیات دی.